سبا ته پیلوم سر له شنبې دغه کار شروع کوم تر ټولو خطرناکه ناروغي. تاسو به ډیر داسې کسان لیدلی وي او ورڅخه اورېدلی به مو وي چې وایي سر له سبا زه دغه کار شروع کوم، سر له شنبې زه دغه عمل ترسره کوم، خو دوی هیڅکله هغه عمل او هغه کار نه وي ترسره کړی او په دې سره دوی هیڅکله خپلو موخو او خپلو هدفونو ته نه رسیږي. ممکن تاسو هم په دغه ناروغۍ اخته وئ چې سر له سبا زه انګلیسي ژبه شروع کوم، سر له شنبې زه غواړم قرآن کریم پیل کړم، سر له شنبې زه غواړم خپل صحت او خپل ورزش ته پاملرنه وکړم او بیا مو هیڅکله هغه کار نه وي ترسره کړی او په دې کار سره تاسو هیڅ کله خپل موخو او خپل هدفونو ته نشئ رسیدلی که چیرې تاسو کارونه شاته پرېږدئ. څېړونکي وایي چې نظم او انضباط د دې لامل کیږي چې موږ کارونه په خپل وخت ترسره کړو او که چیرې نظم او انضباط ونه لرو کارونه شاته پرېږدو. د څېړونکو یوه بله ډله وایي چې د مغز کړنه د دې لامل کیږي چې موږ یو کار ترسره کړو او یو کار ترسره نه کړو. مثلا دوی وایي چې که چیرې موږ وغواړو یو کار ترسره کړو یو سترس او فشار زموږ په مغز باندې واردېږي او مغز وجود ته امر کوي چې دغه کار مه ترسره کوه تر څو مغز د هغه سترس او فشار څخه خلاص شي او د دې لپاره چې موږ راحته شو موږ هغه کار شاته اچوو، په خپل وخت یې نه ترسره کوو تر څو هغه سترس او فشار موږ حس نه کړو موږ کار شاته اچوو. د دې لپاره چې موږ د دغه ستونزو څخه خلاص شو او دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړو موږ باید یو عملي اقدام ترسره کړو، کوچني کارونه باید ترسره کړو، کوچني عملونه او کوچني اقدامونه د دې لامل کیږي چې موږ ورو مخ ته لاړ شو. بل دا چې موږ باید نظم او انضباط په خپل ژوند کې رامنځته کړو. که چیرې نظم او انضباط ونه لرو اصلا او هیڅکله موږ خپلو موخو ته نشو رسیدلی. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.